बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम په دې ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم چې allow embedding سره په یوټیوب کې څه شی ده یا یوټیوب په ویډیوګانو کې موږ سره څه شی ده دې کار څه شی ده دا موږ سره څه ګټه لري دې تاوان موږ سره څه شی ده سمه ده په دې ویډیو کې به دا زده کوو که چیرې غواړئ کمپیوټر زده کړئ د کمپیوټر تخنیکونه زده کړئ نو زما چینل سبسکرایب کړه د زنګ علامه هم فعاله کړه چې د ټولو نه مخکې زما ویډیوګانې تاسو ته ورسیږي که چیرې په یوټیوب او فیسبوک کې مشکل لرئ په کمنټ کې راته ولیکئ Welcome Afghan World Education YouTube channel کله چې یوټیوب سټوډیو ته راغلو کنه د موږ سره د کنټنټ کې زموږ ویډیوګانې راځي زه غواړم چې دغه allow embedding کې دې کې څه انفارمیشن معلومات تاسو ته درکړم کله چې ویډیو ډیټیل ته راغلی دی په ویډیو باندې دې کلیک وکړه دې نه بعد به ته لاندې راشي ښه دا موږ سره په دې اخره ساحه کې دلته وګوره موږ سره allow embedding سمه ده allow embedding موږ سره دې کار چې دی دا چې کله ته ویډیو اپلوډ کړې هغه حالت کې موږ سره دې چیکانې موږ سره ښه دې کار موږ سره چې دی زه دغه صفحې کې تاسو ته معلومات درکوم دې صفحې کې تاسو ته معلومات درکوم دغه زما ویډیو ده ښه زه غواړم چې دا خلاص کړم دې کار موږ سره عمده زه غواړم چې دغه ویډیو شیر کړم دغه ویډیو شیر کړم په واتساپ کې فیسبوک ټویټر یا ایمیل د لارې چاته ولېږم یا دغه زه کاپي کړم دې ځینې دې لینک زه کاپي کړم راشم بلاګ کې یا ویب سایټ کې کنه دا پیسټ کړم کله چې زه دا پیسټ کوم دا ویډیو ډایرکټ ما سره هماغلته خلاصیږي دغه ویډیو چې کله چک موږ سره آنی دلته او دا تاسو کړئ هر چا چې شیر کړئ خپل بلاګ باندې شیر کړئ یا ویب سایټ باندې کچېرې ته هم خپل شیر کړئ خو هماغلته موږ سره دا اوپن کېږي تاسو به زیاتره ویب سایټونو کې کتلي کله چې موږ سره دا شیر کېږي دا یوټیوب ویډیو موږ هغې ساحه کې شیر کوو هماغلته موږ سره اپلای کېږي دې تاوان اوس موږ سره چې دی دې تاوان موږ سره دا ده چې کله موږ دا ویډیو اوس شیر کوو که واتساپ کې شیر کړئ بلاګ کې شیر کړئ بلاګر کې بلاګ کې شیر کړئ ورسره که ویب سایټ کې شیر کړئ ښه دا موږ سره هماغلته ګوره کتل کېږي دغه ویډیو نه موږ سره کم واچ ټایم موږ سره اضافه کېږي نه موږ سره لایک اضافه کېږي هلته زموږ یوټیوب چینل ته هیڅ ګټه دې نه راځي فقط هماغه کس او هغه ویب سایټ والا ګټه ترېنه اخیستلی شي چې د هماغې په ګټه یې اعلانات د هماغې په صفحې او ویب پاڼې باندې نشر کېږي هر څه د هغې په ویب پاڼې باندې نشر کېږي موږ ته نه زموږ د دې ویډیو واچ ټایم راځي او نه موږ ته دې کم لایک راځي هیڅ ګټه موږ ته نه راځي که چیرې دا ویډیو په یو ویب سایټ کې شیر شوي یا په بلاګ کې شیر شوي وي فیسبوک کې شیر شوي ډایرکټ موږ سره راځي زموږ یوټیوب چینل ته یوټیوب چینل کې پلی کېږي زموږ دې بیا کس کولی شي چې دې ته لایک هم ورکړي او ورته واچ ټایم هم موږ سره اضافه کېږي دې کار موږ سره دا دی allow embedding سمه ده زه یو ځلې بیا تاسو ته وایم ډېر په لنډو الفاظو allow embedding دا کله چې دې چک موږ سره آني ښه لومړی چې ته ویډیو اپلوډ کوې دې چک موږ سره آني ښه کله چې آني یو کس دا شیر کړي خپل په ویب سایټ باندې کله چې ویب سایټ باندې شیر کړه هماغلته پلی کېږي پلی کېږي که نه یعنې هماغلته کتل کېږي موږ سره واچ کېږي موږ سره هماغلته کتل کېږي موږ سره او دې ګټه یوټیوبر ته هېڅ شی هم نه راځي نه ورته واچ ټایم اضافه کېږي نه لایک اخیستلی شي هېڅ شی هم دې څخه اخیستلی نه شي او که چیرې دا موږ سره عاف وي ښه که چیرې دا ویب سایټ کې شیر شوی وي ښه خو بیا هم راځي ډایرکټ زموږ صفحې ته یوټیوب کله چې کلیک پې وکړئ ډایرکټ یوټیوب ته راوړي یوټیوب کې دا ویډیو کتل کېږي یوټیوب کې دا ویډیو پلی کېږي ښه دا چې کوشش وکړئ چې همیشه عاف وي موږ سره ښه او که چیرې دا ټول چکونه ستاسو د ویډیوګانو آني اوس چې وکړو ورسره ما سره تقریبا مثال یو سل یو نیم سل 200 300 ویډیوګانې دي د ټول چکونه آف دي یو ځلې خو ته کولی نه شې که نه د ټول چکونه ته آف کړې سمه ده دې چکونه خو ته نه شې آف کولی زما د ټول ویډیوګانو آف دي که چیرې ستا ټول ویډیوګانو چک آني دا اوس څنګه کولی شي یو ځلې ټول چکونه آف کړو ښه دې دپاره به ته بک راشې خپل ویډیوګانو ساحې ته کله چې کنټینټ ته راغلی دغلته دا ګورې ویډیو خوا کې دا چک لیکلی سلیکټ چک آل کله چې دا ټول چکونه موږ سره سلیکټ کېږي سمه ده دې نه بعد به ته ایډیټ ته راشې ایډیټ ته چې کله راغلی دلته وګوره موږ سره دلته به امبیډینګ به ووهې ته سمه ده دلته ګورې موږ سره امبیډینګ نه بعد به ته آف ووهې آف د چې کله ووهه دلته به
دلته به اپډیټ ویډیو ووهئ ښه اپډیټ د چې کله ووهه دې نه بعد به دا چک آر یو شو دلته به ته مطمئن یې چې دا ته اپډیټ کړې زه وایم هو مطمئن یم اپډیټ ویډیو دا به ته ووهې مکمل موږ سره د ټول ویډیوګانو اپډیټ کیږي موږ سره ښه په دغه اسانه طریقې موږ کولی شو لږ وخت نیسي ځکه چې ټول ویډیوګانې دي تقریبا 10 ویډیوګانې دي که چیرې کومه پوښتنه لرې په کمنټ کې راته ولیکئ دا به خپل پروسه او کار سرته رسوي